تاسو ته د پاکټ به دلته زه خلاصوم چې په دې کې څه شی دي او تاسې به هم حیرانه شئ چې دا د ولې دومره په قیمته اخیستې ده. نو لومړی به دا زه خلاص کړم چې په دې کې څه شی دي او دا مې په څو اخیستې ده او ولې مې په دومره جیغ قیمت باندې دا ما اخیستې ده. نو زه به دا خلاص کړم یو واره. دا به ایسته واچوم او دا ما خلاص کړی مې نه ده ښه همداسې بند ده خلاص کړی مې نه ده. نو اوس ستاسو مخې ته دا زه خلاصوم. فقط په دې باندې پوه شئ چې دا مارک چې دی د اپل ده ښه مارک تاسې وګورئ دا د اپل ده ښه دا د اپل د کمپنۍ څخه ده. نو په دې کې ستاسو دپاره یو مسج ده ښه. نو دا داسې نه ده چې هر وخت زه دلته شیان واخلم او بیا سوشل میډیا کې زه هغه تاسو سره زه شریک کړم چې هغه زما پرسنل شیان وي بیا هغه راواخلم ټول دنیا ته په سوشل میډیا کې زه شریک کړم یا زه ځان ښودنه وکړم. نه په دې کې زما د هغه مقصد نه ده. نو دغه د خلاص مې کو. نو په دې کې څه شی ده کمپیوټر ده. نو ستاسو مخکې ما خلاص کړ بیخي بند و ډبي بند و. نو چارجر دا شیان په دې کې دي. نو دا به هلته کېدم. کمپیوټر د اپل کمپنۍ دغه کمپیوټر نن ما واخیسته دا $4500 باندې. نو دا میک بوک لیټیسټ ورژن ده. نو دا $4500 باندې دا ما واخیسته. نو دومره غټه سرمایه ګذاري او دومره پیسې ما ولې ورکړې په یو کمپیوټر باندې. کومې پیسې چې تاسې غونډه ورځ په یو میاشت کې تاسې سهار نه ځئ تر ماښامه پورې کار کوئ سهار نه ځئ تر ماښامه پورې نورو خلکو ته کار کوئ. نو دغه کمپیوټر په زور باندې قرار تاسې په خپل اتاق کې کینئ په خپل کور کې کینئ هغه $3000 $4000 $5000 تاسې قرار په کور کې ګټلی شئ. که چېرته نن ما یو ښه کمپیوټر واخیسته $4000 $4500 په یو کمپیوټر باندې ما ورکړلې نو زه په دې باندې زه یقین لرم چې دغه پیسې زه بیرته په یو میاشت کې ویستلی هم شم. د دې پیسې ډېره سرمایه ګذاري مې ورباندې وکړو نو بیرته د دې زه توقع لرم چې دومره پیسې زه بیرته لاسته راوړم دومره پیسې زه لاسته راوړم. خو بله خبره دا چې دا د اپل کمپنۍ چې دا خو تاسو ته ټول ته معلومه ده چې دا یو ویریفاید یو زبردسته کمپنۍ ده. نو په دې کې 2 نمبر شیان نه راځي. نو هر څه شي یعنې داسې یو پرفیکټ شی وي چې څومره وخت لپاره استعمالی نو څومره ورباندې بوج راولي نو دا هیڅ څه شی هم نه کېږي. دا یو قوي کمپنۍ ده. نو ځکه دغه کمپیوټر هم زما اپل او همدارنګه موبایل هم زما اپل دا زما موبایل دا هم اپل ده او کمپیوټر